غزل نوران دی د خدای بخښلي ډاکټر اعظم اعظم صاحب چې د رحمان بابا په مینه کې کلام ویلی او د هغې نه یو دوه شعره تاسو ته ویلی دي چې آب حیات جوړ سکلي د کوثر په چینو آب حیات جوړ سکلي د کوثر په چینو دغه بوډا چې د صدو په سفر ځوان ښکاري او مینه کې چېرته وي د ځان او د جانان حدونه مینه کې چېرته وي د ځان او د جانان حدونه عبدالرحمن د جهان ټول عبدالرحمن ښکاري غزل پیش کوم چې مطلب ده چې څه خو د حالاتو د غویر په مخه کړی یم څه خو د حالاتو د غویر په مخه کړی یم او څه خو د ازل خپل تقدیر په مخه کړی یم نجیب صاحب ته یې ډالۍ وي دا شعر او ستا غړومبي کاتلې موږ پټ مې هیر نه دي ستا غړومبي کاته لیمو کې پټ مې هیر نه دي زه هغه لیمو هغه تصویر په مخه کړی یم سردار صاحب چې ستا د زلفو لارې نه میده شو نه رالنډې شوې ستا د زلفو لارې نه میده شو نه رالنډې شوې چېرته به دې زه به دې زنځیر په مخه کړی یم ستا د زلفو لارې نه میده شوې نه رالنډې شوې چېرته به دې زه به دې زنځیر په مخه کړی یم او خپل مې که پردي دي تماشې ته مې په غاړه دي خپل دي که پردي دي تماشې ته مې په غاړه دي سیند کې د وختونو یو بهیر په مخه کړی یم او کندهار صاحب چې عقله ستا یاري راته هم ډېره ګرانه پرېوته عقله ستا یاري راته هم ډېره ګرانه پرېوته کم به کومه هر تدبیر په مخه کړی یم او زه چې دا تېروځم او هېڅوک هم تېرویستی نه شم زه چې دا تېروځم هېڅوک هم تېرویستی نه شم دا د لیوني پښتون زمین په مخه کړی یم او د دې مقطع د جیر غزل چې وایه د وحدت او د کثرت الطاف څه معنا وایه د وحدت او د کثرت الطاف څه معنا زه د ښایست د تفسیر په مخه کړی یم الله خوشحاله ساته قبل شي